دوستانو یو ځل بیا سلامونه. عبدالمتین سرور یم له زده کړې آموزش چینل څخه. غواړم داسې یو طریقه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ د خپلو دوستانو آشنایانو او د هر چا پیغامونه وګورئ، اما هغه متوجه نسي چې زما پیغام یې کتلی ده او که نه. هغه په واتساپ، تلګرام، انسټاګرام، وایبر او داسې په ټولو پیام رسان شبکو کې دا کار کیدونکی ده. حتی د هغو صوتي یا وایس پیغام به هم غږولی سئ او د هغو عکس به هم کتلی سئ او نوشته به یې هم لوستلی سئ، مګر شخص به نسي کولی، نه متوجه کیږي چې د ما شاید ده کتلی دي او که نه. نو د دې لپاره که اول ځل وي چې زما چینل ته راغلی وي نو چینل سبسکرایب، ویډیو لایک. دلته وایي چې کوم شیان تاسې غواړئ، د کوم شیانو کې پیامونه. زه فقط اوس ورته وایم ښه همدا ټیک مارک ده، دا د جای ټیک مارک ده. دلته نه غواړو، دلته مخکې ځو یوارې دا خلاصې. دلته به موږ نه پوښتنه وکړي، دا اپشن باید روښانه کړو، دې باندې به هم وکړو اجازه به ورکړو. نو کله چې اجازه ورکړه رابسې دې برخې ته. نو په دې برخه کې فعلا موږ دلته آل لیکلی شئ. دلته مسنجر عکس د واتساپ ده او تلګرام ده. که داسې په څنګ باندې ووایو مسنجر ته راغلو، که بیا په څنګ ووایو واتساپ ته راغلو. تر اوسه موږ کوم پیغامونه نه لرو. که بیا ووایو تلګرام ته ولاړ، که بیا ووایو انسټاګرام ته ولاړ. همداسې دا ټولو برنامې موږ کولی شو دلته ټول معلوموي، ټول هر څه پیغامونه چې راغلی وي هغه ښکاروي. موږ کتای شو دلته یې وګورو، ویې غږوو، ویې وینو، عکس یې هر څه یې وګورو. ولې هغو نفر ته ټیک مارک ونه خوري یا پوه نه شي چې دا د ما پیغام دې نفر کتلی غږولی ده یا نه. نو د دې لپاره دلته راځم یو پیغام اوس لیږم. البته زه پیغام لیږم دلته اوس واتساپ ته کوم چې زه ځم دلته کوم پیغام نه لرم، صحیح ده. نو دې واتساپ ته ما اوس یو پیغام راغی، ګورو چې ما کتلی نه ده. دوه دانې پیغامونه ما ته راغلي دي په دې رقم باندې، دوه دانې پیغامونه راغلي له دې نامونه. نو زه دا نه ګورم، ولې دلته به هم په دا بل واتساپ کې کوم پیغام چې ما لیږلی ده په دې رقم باندې نه کتل سوي دي. سلام او عکس دواړه نه دي کتل سوي. زه اوس راځم دا ګورم تر څو دا نفر پوه نه شي چې د ما عکسونه یې کتلي یا نه. همدغه یونسین ته راځم، ګورو چې دا نوم هم دلته موږ ته اضافه سوی ده، یو عکس علامت ده په دې رقم باندې دا راغلی ده. زه ګورم دا خلاصوم. دلته ګورو چې دلته یې راته ولیکل یو عکس راغلی ده او یو هم نوشته پورته راغلی السلام علیکم لیکلی ده او عکس خالي. هغه ده که وغواړو چې دا عکس خلاص کړو نو دې عکس باندې به موږ اوکې کوو تر څو دا عکس راته خلاص کړي. نو که غواړو عکس خلاص کړو دلته به اوکې ورباندې وکړو په دې رقم باندې. اوکې چې کله وکړو اتومات به ګالري موږ ته راخلاصه کړي، تیار به سیو سوی وي، ځکه دا بغیر له دې برنامې نه بل څه نشي سیو کوی. دا عکس ته اتومات سیو سوی ده او سلام هم ولیده چې د نفر سلام هم را لېږلی ده او عکس هم را لېږلی، عکس هم ولیده چې عکس یې څه شي ده. ولې په دغو ځای کې موږ لا کتلی هم نه ده، دلته هم نه ده کتلی او هغه بل نفر هم تر اوسه پورې یو ته ټیک مارک نه ده خوړلی. نو دې نفر ته د سلام ټیک مارک هم نه ده خوړلی او د عکس ټیک مارک هم نه ده خوړلی چې دا عکس او سلام وکتل څه که نه. نو دا د واتساپ په مسنجر کې، په انسټاګرام کې او همداسې په تلګرام کې، په ټولو کې دا کار ډېر په راحت او اسانتیا کولی شي. زه غواړم یو بل وایس پیام هم ولیږم، هغه هم تاسو ته وښایم چې څه رقم تاسو کولی شئ وایس پیغام هم وغږوئ او طرف ته معلوم نه شي چې دا وایس یا غږیږ
پیغام تاسو غږولی ده یا نه. نو دوستانو یو وایس پیغام هم موږ ته راغی، دلته معلومیږي راته څو ثانیې ده دې رقم. نو زه ورځم یوارې دا هم ګورم، ولې دونه فرته مخکې هم ټیک مارک نه یې خوړلی، اوس هم ټیک مارک نه خوري. چې د موږ پیغام یې کتلی ده په دې رقم باندې ګورو، تر اوسه پورې نه ده غږول سوی. زه راځم بیا یونسین ته، یونسین پروګرام خلاصوم او راځم دلته هم موږ ته یو صوت راغلی ده، دا کوز صوت ته دې باندې اوکې کوم په دې برخه باندې. نو کوم اخرانی صوت دلته چې ولو موږ فکر کوم هلته ویلي و چې سلام علیکم، دلته مو هماغه یې. هم دې رقم دا صوت موږ وغږاو. که دلته زه یو بله هم خوسې کم، نو په دې رقم صوت موږ وغږاو، نفر ته معلوم نه دی دا صوت غږېده. بیا هم دا صوت کوم، سلام علیکم ورور، زه روان یم په لارې باندې یم. دلته هم موږ ته پیغام راغی. نو زه دلته دا نه ګورم، ورځم دلته خلاصوم، ولې غږوم یې نه. راځم یونسین ته، یونسین کې بیا موږ نوی پیغام لرو په دې رقم باندې، دې باندې اوکې کوو اخرنی پیغام. نو که غږ تاسې ورته متوجه سئ انشاءالله چې غږ به هم واورئ. نو دا سو یونسین دوستانو، تاسو کولی شئ په ټولو پروګرامو کې ګټه ورنه واخلئ. نور خاص سیټینګ دا د ما په نظر نه لري، ولې که نور سیټینګونه هم وي دلته یې کولی شئ سیټینګ لري، ولې خو تاسې خپله خوښه باندې هغه باید تنظیم کړئ، جوړ کړئ. چې کوم شی غواړئ، وایبر غواړئ، فعالیکنې غواړئ، مثلا لاین غواړئ، ډېرې اجتماعي شبکې دي په دغو ځای کې کولی شئ فعال یا غیر فعال کړئ. نو له هغو نه بغیر نور هم ځینې تنظیمات لري، ځینې سیټینګ شته کې، نو هغه تاسو خپله خوښه باندې کولی شئ تنظیم کړئ. ولې موږ اوس واتساپ کې دا یو پیغام راغلی دغه ده پورته، نو که مسنجر کې موږ ته راسي دلته به ښکاري، موږ کولی شو اسانه یې وګورو او طرف پوه نه سي چې دا یې وکړو ویې غږاو او که نه. واتساپ، تلګرام، انسټاګرام او داسې ټولې برنامې که دلته تاسې فعال کړئ د دې ځای نه، سیټینګ نه، له دغو ځای نه، نو به ټول تاسو ته راځي، په دغو بر لیست کې به اضافه کېږي. دوستانو غواړم راسم او له پلی سټور نه دا برنامه ډاونلوډ کړم. پلی سټور کې به راسو سرچ ځای کې به ولیکو یوسین، دا نقطه هم چې کله ولیکله دا به اوکې کو. اولنی کوم ستاسې وینم دغه چې د یونسین په نامه باندې نو لیسن، یعنی له نام نه یې معلومیږي چې دا برنامه یا اپلیکیشن د دې لپاره کار ورکوي چې د نه کتلو په معنا باندې ده. نو راځم دغه اوکې کوم او نصب یا انسټال باندې اوکې کوم تر څو د اپلیکیشن نصب او انسټال سي. نو دا ډېر مهمه دا ده چې څنګه دا باید تنظیم سي او دا کار تاسو څنګه وکړای سئ. نو د دې لپاره تر اخره له موږ سره اوسئ تر څو دا تنظیمات ټول په ښه ډول باندې تاسې هم ووینئ، نو بیا ګټه ورنه واخلئ. په دې رقم باندې اوپن یا باز کردن بټن هم وایي سي او د دې ځای که ووځو بیا راسو دلته، نو اخرنی اپلیکیشن چې کوم دغه ده یونسین په نامه باندې دا به اوکې کړو تر څو راته خلاص سي. نیکسټ بټن باندې به اوکې وکړو، نیکسټ بیا به هم نیکسټ باندې اوکې وکړو او له هغه وروسته بیا هم په نیکسټ اوکې وکړو. ښه دلته وایي چې کوم شیان تاسې غواړئ د کوم
لطفا چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او کومنټ راته وکړئ. خپل نظر مو راته پرېږدئ تر څو موږ تشویق سو او نورې داسې ښې ویډیوګانې هم تاسې ته خپرې کړو.